ملګرو که تاسو په AI باندې تصویران جوړول غواړئ نو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته داسې درې AI ټول دروغایم چې هغه به مکمل فری وي او تاسو په هر رقم تصویر ځان دپاره جوړولی شئ. ملګرو دوستانو که تاسو غواړئ چې په AI باندې کار وکړئ نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د تصویر جوړولو درې داسې ویب سایټ او اپسونه دروغایم چې تاسو ته به هیڅ چا نه وي درښودلي. په هغې کې به پیلنۍ زه تاسو ته درښایم چیټ جی پی ټي. اوس به زیات ملګري وي چې دا خو مونږ سره شته دی خو تاسو سره شته وروره خو ته به تصویر نشي جوړولی یا جوړې یا دوه نه زیات نشي جوړولی. نو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه درښایم چې تاسو کولی شئ چې په چیټ جی پی ټي باندې روزانه د 100 نه زیات تصویران هم جوړ کړئ. نو ملګرو د هغې نه بغیر به زه تاسو ته دوه داسې ویب سایټ درښایم چې هغه به مکمل فری وي. نو که تاسو هم طریقه زده کول غواړئ د ویب سایټو نومونه زده کول غواړئ مکمل هر څه سټیپ بای سټیپ کتل غواړئ نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. ملګرو ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم راځئ ملګرو ځو د موبایل سکرین ته. خو د هر څه نه مخکې یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل در سره لازم سبسکرایب کړئ او وربیل ایکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو ملګرو راځئ ځو د موبایل سکرین ته. ملګرو زه موبایل سکرین ته راغلم او تر ټولو مخکې به درته ووایم چې د جیمینای نه بغیر به درته زه داسې ویب سایټ او داسې اپسونه درښایم چې تاسو په هر رقم تصویر ځان دپاره کریټ کولی شئ. نو دا جیمینای ده دې باندې به زه کراس راکاږم او تاسو بالکل په جیمینای باندې کار مه کوئ. سیره زیاتو ملګرو سره جیمینای کار نه کوي. نو راځئ ملګرو تاسو ته به زه اول دروښایم چیټ جی پی ټي سیره چې دا په ټولو کې بیسټ او ډېر زبردست اپس دی. سیره نو دا به تاسو فری څنګه یوز کوئ نو تاسو به بره په لاګ ان باندې کلیک وکړئ اوپن به یې کوئ. سیره چې کله مو کلیک وکړو لاندې به په دې دویم آپشن باندې کلیک کوئ. چیرې دلته به تاسو ایمیل ورکوئ. تاسو به ایمیل د کوم ځای نه راغلی خپل به بالکل نه ورکوئ. تاسو به ګوګل ته راشئ یا کروم ته دلته به ولیکئ ټیم میل سیره په دغه رقم باندې به ولیکئ. لیکلو کې غلطي مه کوئ ملګرو. نو چې دا مو کله ولیکل دغه ایمیل به راشي سیره دغه ویب سایټ به راشي سوري نو دغه ویب سایټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر سر ته سټیپ بای سټیپ درښایم. سیره ویب سایټ چې کله اوپن کړئ په دې باندې داسې لږ شانتي لوډینګ راشي ویریفیکیشن به وکړئ دغه ټیک به ووهئ دا به ویریفای شي. سیره دا به اوپن شي په دغه رقم باندې او دغه نه به تاسو یو ایمیل راواخلئ. سیره دا ایمیل راو دا به کاپي کړئ. د ایمیل کاپي کېدو نه بعد به تاسو چیټ جی پی ټي ته راشئ او په چیټ جی پی ټي کې به یې پیسټ کړئ. سیده ملګرو دا لاندې سفید بټن باندې به کلیک وکړئ. تاسو به بیا دلته کې د ویب سایټ ته راشئ. دلته کې به دا لاندې ګوره ورته اوس هغه دغه نه دی راغلی سیده که نه هغه کوم پاسورډ دی اوس راغلو. سیده چیټ جی پی ټي پاسورډ باندې به کلیک وکړئ او دغه نه به تاسو دا پاسورډ را کاپي کړئ او دلته کې به تاسو پیسټ کړئ. سیده که نه دغه شپږو انڅو والا پاسورډ غواړي دلته کې به تاسو خپل نوم ورکړئ او لاندې به ډیټ اف بر ورکړئ. سیده نو به 22 سال ورکړلو او لاندې بیا په سفید یعنی په سپینه بټن باندې کلیک وکړئ. سیده نو د دې نه بعد به تاسو سره چیټ جی پی ټي اوپن شي. ما په مایک باندې کلیک وکړلو او سمپل ساده مې ورته وویل چې زه تصویران جوړول غواړم ته ما سره مرسته یعنی هیلپ کول غواړي. نو ملګرو دوستانو هغه مې ورسینډ کړلو هغې ما ته په لیکلو کې ویل سیره هغې ما ته په هندي لینګویج کې ولیکل ما ورته صرف اردو ولیکل نو هغه ما ته اردو ته کنورټ کړل. سیره د هغې نه بعد ګوره ملګرو دوستانو بس زه به سمپل ساده چیټ جی پی ټي ته یو خپل ساده تصویر ورکړم. سیره دغه ځای نه به زه د خپل یو ساده تصویر راواخلم په دې کې ما صرف ساده د سټوډیو والا تصویر راوایستو او خپل کیبورډ مې اردو لینګویج ته کنورټ کړو. په مایک باندې مې کلیک وکړلو په وایس کې مې ورته وویل چې دا تصویر چې کوم در سره ما شیر کړلو دا ماته یو ښکلي انداز کې جوړ کړه یعنی دا د مطلب صوفیا مسجد مخکې ته ولاړ دی. سیده د هلک نو ښکلي انداز کې جوړ کړه. نو ملګرو دوستانو دغه تصویر راته جوړ کړلو تاسو را سره ریزلټ کتلی شئ. سیده نو ملګرو دوستانو تاسو تصویر هم ډاونلوډ کولی شئ. دوباره ما په مایک باندې کلیک وکړلو او ما ورته وویل چې دا ماته په مطلب په فرانس کې کوم ټاور دی که نه د مشهور ټاور دی د هغې سره یې ما ته ودروه. نو ملګرو دوستانو دغه لیکل ما ور سینډ کړل. سیده هغه لیکل ما وایس وکړلو وایس مې ور سینډ کړو هغې زما لیکلو ته کنورټ کړلو او تاسو کتلی شئ چې هغې ما ته فرانس ټاول سره ودرولو. سیده دا به تاسو سره ملګرو یا دوه یا درې تصویران یا څلور یا پنځه شپږ تصویران درته جوړوي. که تاسو سره بیا مطلب کریډټ ختمېدل یا در سره بله څه مسله پکې راتله نو تاسو به چیټ جی پی ټي اوپن کړئ بره په 3 لاین باندې کلیک وکړئ لاندې پروفایل په پروفایل کلیک وکړئ لاندې راکوشئ دا لګ آوټ کړئ. سیده په دې کې به بیا دویم اکاونټ لاګ ان کړئ. سیده بیا به همدغه ویب سایټ ته راشئ. سیده نو په ګوګل کې به تاسو همدغه ویب سایټ ته راشئ ټیم میل ته. صحیح ده که نه ملګرو دوستانو هر څه یاد وساتئ چېرته هیر نه شي. په دې کې مونږ ګوره دا پاسورډ یو ځل ورکړی دی او په دې باندې مونږ یو ځل لاګ ان کړی او سیده مونږ دوباره لګ آوټ کړو. اوس مونږ دویم پاسورډ ورکوو نو تاسو به لاندې ګوره دا کراس بټن دی په دې باندې به کلیک وکړئ او تاسو سره به دا پاسورډ بدل شي یو نوی پاسورډ به تاسو ته دغه اپس درکړي. سیده په دې نه تاسو د ورځې مطلب زر ایمیل هم راغیستلی شئ. نو دا مې را کاپي کړل دوباره مې لاندې په دغه باندې کلیک وکړلو او دلته کې مې کوم دا ایمیل را کاپي کړی دا مې ورکړلو. سیده او ګوره ورته ملګرو دوستانو پاسورډ به اوس ما ته راشي زه به هغه پاسورډ ورکړم. نو لږ شانتي لوډینګ را سره کوي دا تاسو
تاسو کتلی شئ پاسورډ راغللو په دې باندې ما کلیک کړو چیټ جی پی ټي باندې دا پاسورډ مې را کاپي کړو دلته مې ورکړلو او تاسو را سره کتلی شئ دوباره ما نه خپل نوم یې وغوښتلو او لاندې به تاسو ایج ورکوئ چې څه ایج تاسو ورکوئ نو ما دې دلته 18 19 ورکړو مثال سره او لاندې مې په سپید یعنی په سپینه بټن باندې کلیک وکړو تاسو را سره کتلی شئ چې چیټ جی پی ټي ما سره دوباره اوپن شو نو ملګرو دوستانو تاسو په هر رقم تصویر جوړولی شئ او په دغه طریقه باندې تاسو هر رقم ایمیل اخیستی او نوی اکاونټ پې جوړولی شئ ملګرو دغه پیلنی اپس و چې د چیټ جی پی ټي په نوم باندې ډیر زیات مشهور دی او ما تاسو ته طریقه درښودله چې تاسو به روزانه څنګه سلو نه زیات تصویران جوړولی شئ په دغه طریقه صرف ورته جیمیل بدلوئ که تاسو یو جیمیل کې کریډټ ختمیږي یا پکې ټایم ختمیږي صحیح او دویم جیمیل د ټایم میل نه راغلی هم په دغه طریقه باندې طریقه بیا دوباره مو ګورئ نو کوم ملګري پې پوه شوي نه نو هغه دوباره بیا لازم وګورئ صحیح ده راځئ ملګرو ځو د دویم اپس په طرف باندې ملګرو دوستانو زه دوباره د موبایل سکرین ته راغلم تاسو به چیټ جی پی ټي طریقه زده کړي مکمل چې تاسو به پرې څنګه یوز کوئ نو زه به درته اوس د جیمینای طریقه نه درښیم صحیح ده که نه نو تاسو ته به زه صرف ګوره یو صرف جیمینای ده ما سره چې په دې باندې ما کراس راکاږلو چیټ جی پی ټي ده موږ سره په دې طریقه خو درته ما درښوله الریډي او دا دریم نمبر اپس دی صحیح ده د دې طریقه درته هم درښیم راځئ چې دا به تاسو څنګه یوز کوئ دا څنګه فری دی صحیح ده نو راځئ چې ټوله طریقه درښیم ملګرو زه ګوګل ته راغلم دلته کې ما صرف ولیکلو جیمینای ایمیج پرونټ د دغه نه صرف تاسو پرونټ راواخلئ د تصویر چې څنګه تصویر تاسو جوړول غواړئ د هغې لیکل به راواخلئ صحیح ده دلته کې به تاسو سره ډېر ښې تصویران راشي زه به دغه تصویر باندې کلیک وکړم زه دا تصویر جوړول غواړم صحیح ده دا کمبره تصویر دی نو لاندې کومه دغه کیمرې آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو سره به دا تصویر دا رقم راشي او د دغه باندې به تاسو مطلب کلیک وکړئ دا لیکل به ترې دغه رقم را کاپي کړئ صحیح زه اوس دغه اپس ته راغلم په دغه اپس کې زه هغه رقم تصویر ځان دپاره کریټ کول غواړم جوړول غواړم نو په دې کې به تاسو سره ډېرې زیاتې آپشنې راشي هر رقم تصویر پکې تاسو کریټ کولی شئ که تاسو فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب دپاره لوګو جوړولی شئ نو هغه هم تاسو دلته کې جوړولی شئ صحیح د هغې نه بعد به کې تاسو تصویر څنګه جوړوئ تاسو به په ایمیج میکر باندې کلیک وکړئ دلته کې به تاسو هغه لیکل ورکړئ او د هغې نه بعد پکې تاسو دلته کې ریشو هر څه سلیکټ کولی شئ صحیح او که کله تاسو تصویر جوړوئ نو لاندې جنریټ ایمیج باندې به کلیک وکړئ او تاسو تصویر به لږ وخت کې جوړ شي تاسو را سره دلته کې کتلی شئ چې هغه تصویر جوړ شو کوم تصویر لیکل ما راغیستی و صحیح ده تاسو په دې باندې د ورځې د 200 نه واخله تر 500 تصویرانو پورې جوړولی شئ صحیح زه ورته د دویم تصویر دپاره لیکل ورکوم نو ګوره لاندې په ایمیج کریټ باندې ما کلیک وکړلو جنریټ باندې سوري صحیح او تاسو را سره کتلی شئ چې دویم تصویر هم ماته جوړ کړو نو په یو څو ساعتونو کې په یو څو سکندو کې ماته تصویر کریټ کوي صحیح دا لیکل ما کاپي کړل او زه به اوس سمپل ساده راشم چیټ جی پی ټي ته او دلته کې به زه په مایک باندې کلیک وکړم زه به ورته ووایم چې ماته زه یو تصویر جوړول غواړم هغه هم یو ځناور په مطلب شیر صحیح په ځنګل کې ناست دی او د کاڼي د پاسه سي دغه رقم ماته د ایمیج دپاره پرونټ راکړه نو ما ورته په وایس کې ولیکل او زما وایس یې لیکلو ته کنورټ کړلو هغه لیکل به زه اوس راواخلم تاسو را سره کتلی شئ ټول لیکل یې راته وکړل دغه لیکل ما کاپي کړل راوامیږدل ټول او دلته کې به یې زه پیسټ کړم صحیح او لاندې چې ګوره څنګه ما پیسټ کړل په جنریټ باندې ما کلیک وکړلو نو ماته یې تصویر جوړ کړلو تاسو را سره ریزلټ وګورئ نو تاسو را سره وکتل ملګرو چې دویم تصویر هم راته مکمل فری جوړ کړلو صحیح ده که نه ملګرو دوستانو زه به درته هغه ویبسایټ هغه ایپسونه درښایم کوم چې مکمل فری وي او تاسو پې فری کار کولی شئ ملګرو دغه لیکل به زه ډیلیټ کړم ستاسو د اعتماد دپاره دوباره ما په مایک باندې کلیک وکړلو ورته مې په وایس کې وویل چې ماته یو دویم ایمیج پرونټ راکړه یعنی شاهین دی او هغه په ځنګل کې د غره په سر باندې ناست دی یا په کاڼي ناست دی نو دغه لیکل یې ماته راکړل دا ما را کاپي کړل او دلته کې ما پیسټ کړل صحیح لاندې په ایمیج جنریټ باندې به زه کلیک وکړم صحیح او چې کله ما کلیک وکړلو راځئ اوس یې راته ریزلټ تاسو کتلی شئ ملګرو هر رقم تصویر پې که تاسو جوړول غواړئ نو تاسو ته مکمل فری جوړوي صحیح او په یو څو ساعتونو کې یعنی په یو څو سکندو کې منټونو کې صحیح مکمل فری دی او تاسو ترې پیدا اوچتولی شئ نو ملګرو دوستانو دغه و موږ سره دویم نمبر یا دریم نمبر ویبسایټ په دغه درې واړه باندې تاسو ایمیج جوړولی شئ چا سره جیمینای کار نه کوي نو بیا یې پرېږدئ صحیح نو دغه د دې ټولو انځورونه او نومونه به درته زه د ویډیو په اخره کې درښایم صحیح که چا سره جیمینای کار نه کوي نو هغه مه استعمالوئ دغه دواړه ما درته فری درښودل دریم نمبر موږ سره دغه اپس دی او دا په ټولو کې خوندور اپس دی راځئ زه به ورشم تاسو په دې کې تصویر هم جوړولی شئ ویډیو هم جوړولی شئ هر څه جوړولی شئ صحیح برابر په کریټ باندې لاګین او لاګین سین اپ باندې کلیک وکړئ دلته په ایمیل باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ایمیل ورکوئ ایمیل به تاسو ته کوم ځای نه راغلی تاسو به کروم ته راشئ همدلته کې به بیا ولیکئ تاسو ټیم میل به دغه رقم باندې ولیکئ همدغه ویبسایټ ته به تاسو راشئ چې کوم ته موږ چیټ جی پی ټي ته به راتلو او د چیټ جی پی ټي دپاره به موږ ته ایمیل راغېستلو نو هم هغه ویبسایټ ته زه راغلم لاندې په دا ټیک باندې کلیک وکړئ دا به ویریفیکیشن وشي او د دغه نه به تاسو ایمیل یو راواخلئ صحیح
نو ملګرو دوستانو ګوره تاسو ته به دا ایمیل درکړي، دا ایمیل به تاسو را کاپي کړئ، دلته کې به تاسو پیسټ کړئ، لاندې به پاسورډ ورکړئ. د پاسورډ کې به تاسو پلنی انسا کومه ASIT هر څه ورکوي هغه په غټه کې ولیکئ او نور به بیا یو څو ځان انسي ورکړئ او یو څو ټکي به ورکړئ. نو دا پاسورډ به واخلي او دلته به راشي. ګوره تاسو پاسورډ چې کله واخلي نو دلته کې به تاسو د شپږو انسو کوډ راشي سره، نو تاسو به لاندې په دې آپشن باندې کلیک وکړئ او د بیا به پکې لاندې لږ شانتې راسکرولینګ وکړئ سره، او دلته کې تاسو ته ورکوټې شانتې پاسورډ ښکاري، دا به را کاپي کړئ او بیا به ایپ ته لاړ شئ، دلته کې به پیسټ کړئ سره. نو تاسو سره دغه ایپس ګوره لاګین شو کولاو شولو. نو ملګرو دوستانو څومره مکمل فری طریقه او هر څه درته زه فری درخوایم، نو تاسو بیا هم ویډیو نه لایک کوئ، له خپلو ملګرو سره نه شیر کوئ، نو بیا خوند نه کوي. لاندې ملګرو دوستانو تاسو دا کتلی شئ هر رقم خلکو پې تصویران جوړ کړي او موږ به هم پې تصویر جوړوو څیره. نو تصویر به پې څنګه جوړوو، په دې کې تاسو هر رقم ځان دپاره مطلب چیټ جی پي ټي 2 داسې نینو بنان داسې هر رقم ویب سایټ ته دلته فری میلاویږي سره. نو تاسو په کوم ویب سایټ باندې تصویر جوړول غواړئ نو تاسو به په هغه ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به دلته کې ډېر شي ویب سایټ او ویبسونه ډېر ښکاري سیره ملګرو. زه به دلته کې اول راشم په چیټ جی پي ټي باندې به کلیک وکړم او دلته کې به زه یو خپل تصویر اپلوډ کړم. اینده دا ایډ فوټو دی که نه، په دې باندې به زه کلیک وکړم، خپل یو تصویر به ساده اور اپلوډ کړم او ملګرو دوستانو زه به ورته لیکل وکړم سیره. نو تاسو به را سره بیا ریزلټ وګورئ سیره. ما دلته کې یو تصویر اپلوډ کړلو کوم زما چې په دغه باندې جوړ کړی و سیره که نه، په چیټ جی پي ټي باندې چې زه فرانس سره ولاړم، او دلته کې ما ورته په وایس کې سمپل ساده ولیکل چې کوم دا تصویر ما در سره شیر کړل د دې کپړې ما ته چینج کړه او بلیک کپړې یعنی تورې کپړې ورته واچو سیره. نو ملګرو دوستانو دغه لیکل ورته ما په وایس باندې وویل او زما لیکلي وکړل سیره او په انګلیش کې وکړل. ګوره ما ته انګریزي نه راځي، که دا طریقه تاسو زده کول غواړئ ما په یوټیوب چینل کې په ویډیو اپلوډ شوی ده او ویډیو وګورئ. نو ملګرو دوستانو ما په غشي باندې کلیک وکړلو او تاسو را سره کتلی شئ ګوره تصویر لوډینګ شروع دی لاندې ښه، او چې تصویر جوړ شي زه درته ریزلټ درخوایم سیره. بره په سفید کپړو کې یعنی په سپینو جامو کې زه ولاړ یم او لاندې چې ګوره ما ته AI دا تصویر جوړ کړي کریټ یې کړي، نو انشاءالله دا به په تورو جامو کې جوړوي سیره. نو د څانو لږ شانتې لوډینګ نه بعد یې ګوره زموږ تصویر جوړ کړلو او تاسو را سره ریزلټ وګورئ چې مکمل 100% ریل فیس کې راته جوړ کړو، مکمل ریل دی او جامې زما چینج کړل سیره. زه به یو دویم تصویر جوړول غواړم سیره که نه. نو ملګرو دوستانو دغه لیکل به تېنه زه کټ کړم، لاندې به دوباره همدغه تصویر به ما کټ کړو سیره. زه یو ساده تصویر ور کوم سیره چې تاسو یقین وشي باوري شئ تاسو. نو ګوره ملګرو دوستانو زه دوباره راغلم خپل ګیرلۍ ته او د دغه نه به زه یو ساده تصویر اپلوډ کړم. نو ما دوباره هم هغه د سټوډیو والا تصویر اپلوډ کړلو، لاندې به زه په مایک باندې کلیک وکړم او زه به ورته ووایم چې ما در سره کوم دا تصویر شیر کړلو، په دغه تصویر کې کوم دا سړی دی کوم آدمی دی نو دغه ما ته راوچت کا او د ترکیې استنبول کوم سمندر دی د هغې سره یې نږدې ما ته ودروه سیره، کوم مشهور پول دی د هغې سره یې نږدې ودروه. نو ملګرو دوستانو ما ورته په وایس کې همدغه رقم وویل او ما په دې غشي باندې کلیک وکړلو او زما تصویر جوړېدل شروع شول. راځئ تاسو سره ریزلټ په سکرین باندې کتلی شئ. ملګرو دوستانو ما تصویر ورکړلو، تاسو را سره کتلی شئ چې د لږ لوډینګ نه بعد زما تصویر جوړ کړلو کریټ یې کړلو. خو راځئ ملګرو دوستانو څومره چې تاسو سره نیټ کا تیز وي دا به هره زر جوړېږي سیره. نو دغه تصویر ما ته جوړ کړلو. وګوره شاته صوفیا مسجد داسې سمندر هر څه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. لږ شانتې درته راځم کوم د صوفیا مسجد تاسو ته په سکرین ښکاري. ملګرو دوستانو دغه ویب سایټ او تاسو لاندې په 3 لاین باندې کلیک وکړئ که تاسو دغه ایمیل ته نه ریموو کول غواړئ او په نوي ایمیل باندې جوړول غواړئ یا کریډټ پکې ختم شي، نو لاندې په لګاوټ باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو سره لګاوټ شي. بره په سنیپ باندې بیا کلیک وکړئ او تاسو دلته کې بیا ایمیل ورکړئ. دغه ویب سایټ ته راشي په کراس باندې به لاندې کلیک وکړئ. صحیح ده ملګرو، په کراس باندې چې کله تاسو کلیک وکړلو سیره تاسو سره کوم دا ایمیل دی دا به تاسو سره چینج شي، یو نوی ایمیل به تاسو درکړي. نو دا به تاسو را کاپي کړئ او دوباره به بیا هم دغه ویب سایټ ته راشي سیره، دلته کې به پیسټ کړئ. لاندې به تاسو یو انسه په غټو کې ولیکئ، زه انګلیش کیبورډ او داسې ما ګوره ایس په غټو کې ولیکلو، بیا مې د ځان نه یو څو ټکي ورکړل، بیا مې یو څو انسې ورکړلې او بیا لاندې ګوره پاسورډ راغلو. پاسورډ غواړي دلته به راکوشئ او تاسو ته به دلته پاسورډ راشي په خپله سیره. تاسو به په لاندې باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو ته پاسورډ شو کېږي. ګوره چې تاسو کله کلیک وکړئ دا رقم انټرفیس به راشي، لږ شانتې دوباره بیا سکرولینګ به وکړئ سیره، لږ شانتې به پکې راکوشئ سیره. چې کله راکوشئ نه دلته کې دا ورکوټ انسو کې پاسورډ لیکلی دا به را کاپي کړئ او دلته کې به ایپس ته راشي سیره او په دې ایپس کې به یې پیسټ کړئ او تاسو سره به اکاونټ بیا دوباره جوړ شي سیره. نو تاسو کولی شئ چې داسې بار بار اکاونټونه ځان ته کریټ کړئ او تاسو په هر رقم تصویران ځان دپاره جوړ کړئ. مکمل فری ویب سایټ یې فری طریقې مې درښودلې. نو ملګرو دوستانو همدغه ویډیوګانې وي همدغه طریقې وي، نو تاسو ما ته په کمنټ کې راته ووایئ لازم چې راتلونکي ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم. زما خو سوچ دا چې په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته وښایم چې تاسو به په AI باندې فری ویډیوګانې انلیمیټډ څنګه جوړوئ. نو که تاسو هم خوښوي نو په کمنټ کې ما ته AI لازم AI ویډیوز دغه رقم ټایپ کړئ چې راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته د AI ویډیوګانو مکمل فری ویب سایټ یې در وښایم.
ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې ما تاسو ته وښودل درې داسې اپسونه چې تاسو پکې مکمل فری تصویران جوړولی شئ ځان دپاره کریټ کولی شئ. نو په کمنټ کې راته ووایئ ویډیو څنګه وه. زیاتو ملګرو به غوښتنه کوله چې سمیولا به یې موږ سره جیمینای کار نه کوي. نو تاسو راته ووایئ چې راتلونکي ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم، په AI باندې یا د ترکیې د اداکارانو معلومات درکړم. زه اکثر د ترکیې د اداکارانو معلومات خو اپلوډ کوم. نو تاسو راته ښکلي ښکلي کمنټس وکړئ راتلونکي ویډیو کې درته د څه شي په اړه معلومات درکړم. نو لازم به درته په یو خوندوره غونډه کې ویډیو جوړوم. صحیح ده. که ملګري د یوټیوب چینل ځان دپاره کریټ کول غواړي نو په هغې باندې ما یو کمپلیټ کورس اپلوډ کړلو، نو هغه در سره هم زموږ په یوټیوب چینل کې اپلوډ دی، هغه وګورئ. او که کوم ملګري ځان دپاره فیسبوک پیج جوړول غواړي او طریقه نه ورځي نو په هغې باندې هم ما ویډیو جوړه کړې ده د نن نه یو هفته وړاندې، نو هغه هم تاسو وګورئ. په دغه تمنیل باندې دا تصویران در سره بر شو کېږي، په دغه باندې تاسو کتلی شئ چې زموږ یوټیوب چینل ته لازم ننوځئ. نو ملګرو دوستانو ویډیو تر دغه ځای پورې وه. یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. په بله ویډیو کې به میلاویږو. په لوی الله مو سپارم.